الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس ته راځو. اکسل کې به خبرې وکړو. راځو نن په انزرټ کې ریکمنډډ پایوټ ټیبل او په ټیبل باندې به اصل کې ډېر او السټریشن باندې به خبرې وکړو. ریکمنډډ ټیبل څه دنده لري؟ نیم شو موږ سره، پوسټ شو موږ سره، او بل موږ سره سیلري شو. نیم موږ سره احمد شو، بل موږ سره ولی شو، او بل موږ سره علي شو، بل موږ سره خان شو. دا پوسټ څه شی دی؟ دا موږ سره ډاکټر دی، دا موږ سره انجینر دی، او دا موږ سره ډایرکټر دی. اصل کې ډېر ډایرکټر کوک، یا دا موږ سره کوک شو، او دا هم موږ سره کوک شو. سیلري 1000 2000 3000 او 4000 شو. راځو دلته دا لومړی پایوټ ټیبل اخلم، هغه باندې دا به تاسې انتخاب کړئ. اما نیم به تاسې راولئ فلټر ته، سرچینګ پې کوئ، پوسټ به راولئ رو ته، او سیلري به راوړئ اسټیمیشن ته. وګورئ اصل کې ډېر موږ سره به دا جوړ شي. دا موږ سره اصل کې جوړ شو. زه ورته وایم چې دا د ټیبل هماغه خلاصه مې بیا پکار ده. داسې به نیم دا به سلیکټ کړئ، سلیکټ یور ډیټ، انزرټ ته به راشئ، بیا ریکمنډډ پایوټ ټیبل. اصل کې ډېر تاسې ته به ووایي چې تاسو سره ټوټل دونه کارکوونکي دي. هماغه دغه به تاسې ته دوباره تاسې ته څنګه کې ریسنټلی پایوټ ټیبل به اصل کې تاسو سره کوم مخکې استعمال کړی هماغه به تاسې ته څنګه کوي در شروع کړي. هماغه به انتخاب کړئ، هر څه به درته په منظم ډول څنګه کړي درکړي. اوکې کړئ، موږ سره به هماغه څنګه شي اصل کې ډېر راشي. بل موږ سره دې کې چې دی ټیبل دی، په انسرټ کې موږ سره چې دی بل ټیبل دی. چې ټیبل څه دنده لري؟ که چیرې دا ما سره ډیټا وي غواړم دلته یو ټیبل ورکړم، دا به ولې انتخاب کړئ، هغه نه وروسته به راشئ ټیبل ته. ټیبل کې به مای ټیبل هاز هیډرز. که چیرې دا ورکړي چې موږ سره هیډر شته، نیم پوسټ سیلري موږ سره تیار هیډر دی، دا ټیک مارک لرې کړئ، نو تا سره به کالم 1 2 3 راشي. نه زه ورته ما سره هیډر شته دی، انسرټ ته راشئ، په انسرټ کې ټیبل ته راشئ، اوکې کړئ. نو موږ سره به وګورئ نیم هماغه به موږ سره اصل کې ډېر هیډر شي. دا وګورئ موږ سره یو ټیبل څنګه شو جوړ شو. د ټیبل مختلف ډیزاین دي. موږ سره کویک سټایل ته راشئ، موږ مخکې پې هم خبرې کړې. موږ سره مختلف ډیزاین هم څنګه شي ټیبل لپاره شته دی. زه ورته یم ټوټل رو، ټوټل موږ سره څونه کېږي؟ تاسو سره ټوټل 10,000 کېږي. زه ورته یم هیډر رو، دا څنګه وي؟ وي دي که نه دي وي؟ انتخاب شته دی. موږ سره بینډډ رو دی اوسي. دغه روګانې چې موږ سره څنګه دي، دا د سټایل دی بدل اوسي د دوو ترمنځ. وګورئ تاسې سره څنګه کېږي، تغیر راځي که نه راځي. دا تاسې انتخاب کړئ، بیا راشئ وګورئ تغیر راځي. فرست کالم دی موږ سره داسې اوسي، بولډ دی اوسي، نو دی اوسي. لاست کالم دی بولډ اوسي. بینډډ کالم دی موږ سره اوسي یا دی نه اوسي. دا وګورئ تاسې کولی شئ مختلف. زه ورته یم فلټر بټن دی نه وي دی، او فلټر بټن اصل کې ډېر تاسې څنګه کولی شئ دغه لرې کولی شئ. بل موږ سره ډوپلیکیټ دی، ریموو ډوپلیکیټ دی ولري و دی نه لري، نو دا موږ سره څنګه و ټیبل و. اصل کې ډېر موږ سره چې دی بل السټریشن دی. غواړئ یو پیکچر راولئ، تاسې پیکچر ته لاړ شئ اصل کې، او بیا تاسې یو پیکچر هم څنګه کولی شئ راوړلی شئ. دا پیکچر انتخاب کړه، انزرټ یې کړه اصل کې ډېر. نو موږ سره به یو پیکچر اصل کې ډېر څنګه شي راشي. انزرټ به شي د اکسل یو شیټ ته. انسرټ ته راځو. په السټریشن کې موږ سره انلاین پیکچر دی، انټرنیټ نه کولی شئ تاسې پیکچر ځان سره واخلئ. بل اصل کې ډېر موږ سره شیپس دی. شیپس نه هم تاسې څنګه کولی شئ ډېره زیاته استفاده کولی شئ. موږ سره د یو شیپ څنګه اوسي موجود وي، هغه ته رنګ ورکولی شئ. تاسې هم دلته وګورئ، دلته راشئ، دلته مختلف کلرز تاسې دلته ورکولی شئ. مختلف سټایلز دي موږ سره د شیپ له لارې. تاسې انزرټ ته راشئ، السټریشن ته راشئ، بیا شیفت ته راشئ، بیا دې کې تاسې مختلف شیپ څنګه کولی شئ یوز کولی شئ. انسرټ ته راځو. اصل کې ډېر بیا انسرټ ته راځو، او په انسرټ کې بیا موږ سره نیکسټ ون چې د سمارټ ارت. سمارټ ارت موږ سره څه دنده لري؟ سمارټ ارت دنده موږ سره دا ده، راځو یو سمارټ ارت اخلو، او دې کې ورته یو جدول شانتي موږ سره څنګه کېږي جوړېږي سایکل. زه ورته یو دانه ورته انتخاب کړئ، اصل کې ډېر اوکې کړئ. وګورئ موږ سره یو ورته موږ سره ننګرهار ولایت دی. نن پښتو کې ورکوم ننګرهار. نیکسټ ون موږ سره ننګرهار، دلته وروسته موږ سره کونړ دی اصل کې ډېر موږ سره. بیا موږ سره بل چې دی لغمان دی، موږ سره کابل دی، بل موږ سره کندهار دی.
وګورئ دغه مختلف جدولونه تاسې کولی شئ څنګه کوئ ډرا کوئ. دا مختلف دغه دي موږ سره اصل کې ډېر موږ سره سمارټ آرت دي، مختلف سمارټ آرت دي، تاسې ترې کولی شئ استفاده وکړئ. نه غواړئ دا څنګه کوئ چینج کړئ، دلته راشئ بیا دلته راشئ بیا په دې کې مور لیاوټ واخلئ او په دې کې لیفټ واخلئ یا سایکل واخلئ. دې ځینې هم تاسې کولی شئ یو سمارټ آرت څنګه کوئ انتخاب کړئ. وګورئ اصل کې ډېر غواړئ یو ننګرهار لرې کې بل ولایت راولئ، کولی شئ تاسې څنګه کوئ دلته بل ولایت ځان سره څنګه کوئ شو کوئ. د دې کې مختلف ډیزاین دي اصل کې ډېر موږ سره د سایکل په شکل دي، موږ سره دوران په شکل دي، دې کې موږ سره مختلف ډیزاینز دي، موږ سره کولی شئ تاسې ترې استفاده وکړئ. د کسرونو په شکل هم څنګه کلی راتللی شي اصل کې. نو موږ سره دا د څنګه د سمارټ آرت دنده وه. بل موږ سره دی په دې کې چې د سکرین شاټ دی اصل کې دی سکرین شاټ کولی شئ تاسې څنګه کوئ واخلئ د وینډو نه سکرین زه ورته یم دغه کوم دویمه وینډو چې دا ما نه دې نه سکرین شاټ واخله، په ده به کلیک وکړئ اصل کې ډېر موږ سره به سکرین شاټ څنګه شي دلته راشي. نو دا د سکرین شاټ اصلا کې دنده وه چې سکرین شاټ څنګه کېږي اخیستل کېږي. نه غواړئ د دغه نه به یو عکس شانتې تاسې واخلئ، بیا تاسې کولی شئ د سنیپینګ ټول نه استفاده وکړئ. سنیپینګ ټول راواخلئ او بیا دلته راشئ دغه ورته څنګه کې انتخاب کړئ، تاسې سره به د یو عکس په شکل اصل کې ډېر دا څنګه شي سیف شي. بله ورځ به بیا په انډزرټ کې په ریکامنډ اینډ چارج باندې خبرې وکړو. د نن ورځې لپاره همدومره بس.